अस्सलामुअलैकुम अबनियात मोहब्बत चैनल के स्तासु हर कले दे नन माता सु दपारा यो बल दासे ज़बरदस्त तावीज़ रावड़लो दा यो डेर नायाब और डेर तेज़ और डेर ख़तरनाक तावीज़ दे दा नूरानी तावीज़ दे दा सिफली तावीज़ नज़र असर कवी और काला इलम चिकम दे दा पो इस्लाम के हराम दे दा दे आहनहुम तेज़ असर कवी नو دی د وجینا دا تعویز تاسو د پاره زما د اړخه یو تحفه دی دا تعویز اکثر زه هغو خلکو لا ورکومه چې کوئی دنی شوي وي او ودونو کې رکاوټ راځي یا هلک منکر شي چې زه وده نه کومه یا جنۍ منکر شي نو دا وده د پاره دی چې تاسو چا سره کوئی دنه شوي وي هغه تاسو نه رستو کیږي نو دا تعویز سپیشل هغې د پاره دی زما ډېر خویندې زما ډېر وروڼه ماته میسیجونه په وټسپ باندې کوي رابطې کوي او مالا راځي هم چې زمونږ چا سره کوئی دل شوي ده هغه اوس وده نه انکار کوي دا تعویز ما تاسو له ډېرې مجبورۍ د وجې نه درکړلو ولې چې ماته په وټسپ باندې ډېر داسې میسیجونه راغللو چې هغه وایي چې زمونږ کوئی دنې خو شوي وي خو اوس وروستو شولو جنۍ کوروالا اوس مونږ سره د جنۍ زړه نه لګي هغه مونږ سره کوئی دن یعنی واده کول نه غواړي نو دې د وجې نه دا ما تاسو له سپیشل زما د اړخه یو تحفه ده یو ګفټ دی که دا تاسو صحیح طریقې سره وکړلو نو انشاءالله دا تعویز به تاسو ته خپل پوره رزلټ درکوي ما ته یو ځوان راغلی او دلته هغه ویل چې زما یو جنۍ سره کوئی دن شوي وه خو اوس جنۍ چې کومه ده بل هلک سره سیټ شوله نو زما د کوئی دنې نه انکار وکړلو نو زه ډېر زیات پریشان یم تر دې حده پورې راغلی و چې هغه ویل چې که چیرې زما ته دا جنۍ میلاو نه شوه نو زه به خودکشي وکړمه نو خودکشي چې کوم ده دا حرام ده نو دې د وجې نه تاسو داسې قدم مه اوچتوئ چې دا جهان هم خراب شي او هغه جهان مو هم خراب شي نو دې د وجې نه ژوند دی تیریږي خو که چیرې تاسو بیا هم تاسو هغه هلک سره یا هغې جنۍ سره کوئی دن واده کول غواړئ نو زما د اړخه د تاسو له یو تحفه ده د دې تعویز دپاره تاسو اول صفا سوتره ولمبئ یو سپین کاغذ به راواخلئ چې وړاندې نه استعمال شوی اور لکیرې هم پنی بالکل صفا سوتره سپین کاغذ وي بیا به تاسو ځان پورې خوشبو ولګوئ اور څلور وړه سورتونه آیت الکرسي به په ځان باندې چوف کئ بیا چې کله تاسو د تعویز ته لیکلو ته کښېنئ نو تاسو په خپل تصور او یقین مضبوط ساتئ چې چا دپاره یې کوئ او که چیرې ستاسو تصور یقین کمزوري نو تاسو د هغه تصویر هم ځان ته وړاندې ایښودلی شئ اور تاسو یقین چې کوم ده هر یو عمل لپاره هر یو تعویز دپاره یقین شرط دی که چیرې ستاسو یقین کمزوری وي نو بیا یو هم تعویز اثر نه کوي نو دې د وجې نه تاسو خپل یقین مضبوط ساتئ اکثر خلک یو تعویز وکړي ګنټه ورکې نه وي وتلي بیا ووایي چې زمونږ تعویزونه اثر نه کوي چې کله کوم یو تعویز هم کوئ نو تاسو به د هغه تعویز ذکر چا سره نه کوئ چې مونږ تعویز کړی یا مونږ تعویز کوو اور تعویز اکثر تاسو په تنهایی کې کوئ بیا کله چې تاسو د دې تعویز اکثر دا کلر دی چې تاسو زعفران اور مشک راواخلئ اور هغه نه یو صحیح جوړه کئ اور دا تعویز پې ولیکئ خو که چیرې هغه اویلیبل نه وي نو بیا زردي کلر یا زعفراني کلر به تاسو راواخلئ هغه سره به دا تعویز لیکئ دا تاسو د مشپوشین ټیم کې لیکلی شئ د دې تعویز ټیم مقرر نه دی خو چې کوم محفوظ یعنی ښه وخت وي د تعویزونو دپاره هغه د مشپوشین د پاسه ورځ وي یعنی مشپوشین لمونځ تاسو وکئ 1 بجې نه ونیسه تر 3 بجو پورې ټیم ډېر زیات مجرب وي د محبت عملیاتو دپاره اور ورځې چې کومې دي هغه د منګل ورځ د جمعرات ورځ او د جمعې ورځ د 3 ورځې ډېرې زیاتې بهتره وي بقایا هر یو انسان د خپل عادت د خپل مزاج اور هغه دپاره کوم ورځې مفید دي یعنی فایده مند دي نو هغه په خپل ورځو کې هم لیکلی شي دا 1 2 چې کومې دي دا د تعویز چال دی د شرط دی چال نه بهر دا تعویز اثر نه کوي
نو چال سره به دا تعویض کوئ. بقایا ټیم مقرر نه دی، کلر مقرر دی. هغه ما تاسو ته وښودلو. زعفران اور مشک سره یې ولیکئ نو ډېر زیات فایدهمند دی دا تعویض. او که چېرې دغه نه وي نو تاسو دا زردري کلر سره یعنې د زردې چې کوم کلر وي یا د زعفران کلر وي هغه سره یې ولیکئ اور خوشبو د تعویض پورې ولګوئ. اور د کله د تعویض مکمل شي یعنی تاسو دا خانې ډکې کوي نو بیا به د تعویض لاندې الله خوب ولیکئ. بیا به د ذکي تاسو د خپل محبوب نوم ولیکئ. که چېرې هغه هلک وي نو بین به کوي او که جینۍ وي نو بنتې به یې کوي. بیا به د هغې د مور نوم ولیکئ. بیا به الخوب ولیکئ. بیا به تاسو خپل نوم ولیکئ. که تاسو هلک یې نو بین به یې کوي او که جینۍ یې نو بنتې به یې کوي. بیا به د خپلې مور نوم ولیکئ. کله چې دا تعویض مکمل شي نو دا به تاسو موم جمع کوي یعنی د تعویض شکل به ورته ورکئ. بیا به تاسو یو توره کپړه راواخلئ او دا به په هغې تورې کپړې کې بند کئ. بیا به تا یو داسې بوټي کې ځوړند کئ چې هغې بوټي کې ازغي نه وي. دا به ځوړند کئ خو داسې طریقې سره به یې ځوړندوئ چې دا هوا سره خوځېږي یعنی چې هوا په دې باندې لګي او دا شوریږي. نو چې دا څومره شوریږي دا څومره شورایي څومره هوا پې لګي نو هغومره به د تعویض اثرات ډېر زیات شي. او چې چا دپاره تاسو کړی وي بیا به تاسو د هغه حالات په خپلو سترګو وګورئ. دا هغو خلکو دپاره دی چې څوک محبت کې ناکامه وي یا ډېر زیات پریشانه وي. دا ورسره مینه محبت لري د زړه نه خو هغه ورسره صرف ټایم پاس کوي. نو دا رښتونې مینې محبت دپاره دی. دا تاسو کوئی دند دپاره هم کولی شئ. دا تاسو هر هغه یو مقصد دپاره کولی شئ چې هغه د دوو عاشقانو ترمنځ وي. لازمي خبره چې مینه محبت وي نو هغه به ورسره واده کول هم غواړي. او دا تعویض چې کوم دی د چا د تنګولو دپاره یې مه کوئ. اوس که تاسو غواړئ چې د تعویض تاسو ته زه اجازت درکړم نو اجازت اخیستلو دپاره ما اسانه طریقه تاسو ته ایښودلې ده. زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. بیا چې تاسو دا تعویض وکئ او صحیح طریقې سره یې وکئ مسټیک پکې ونه کوئ چې کومه ما تاسو ته طریقې ښودلې دي. اکثر داسې خلک شته دي چې هغه ویډیو سکیپ کړي هغونه پکې مسټیک راشي نو بیا د هغو تعویضونه اثر نه کوي. کمنټونه کوي په واتساپ باندې رابطې کوي چې زمونږ تعویضونه اثر نه کوي. نو زه تاسو ته ډېر زیات معذرت سره وایم چې تاسو ویډیو چې کومه ده د سار 9 تر اخره پورې ګورئ سکیپ کوئ ما. نو چې کله تاسو ویډیو سکیپ کوئ تاسو نه پکې یو هم مسټیک وشي نو بیا تعویض اثر نه کوي. اور دې د وجې نه ما تاسو ته د واتساپ نمبر درکړی دی چې تاسو څه مسله وي نو تاسو ما ته میسیجونه پرېږدئ. زه چې ما ته موقع میلاویږي زه به تاسو له جواب ضرور درکوم. ډېر زما خویندې داسې شته دي ډېر زما وروڼه داسې شته دي چې هغه ما ته کال کوي خو داسې کې ما سره دومره ټایم نه وي چې زه یوټیوب دپاره ویډیو اپلوډ کړم. ولې چې دنیاداري ده هغه هم پالمه اور زما په سر ډېر زیات عاشقان او ډېر زیات خلک ما ته راځي ډېر زیات. نو ما سره دومره ټایم نه وي چې زه چا سره په کال خبرې وکړم. مسله وي نو تاسو د هغه متعلق میسیج کوئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې میلاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.